چې یو شپه موږ ناستلو چراغ مړ سو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې انا لله و انا الیه راجعون علما ورته ویل یا رسول الله دا هم دونه پریشاني ده چې ته انا لله و انا الیه راجعون پر وایه چراغ دی مړ سو بیرته بیا ولګو وایي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل هر هغه داسې عمل چې تا پریشانه کړي او ته پر هغه باندې انا لله و انا الیه راجعون ووایې صبر پر وکړې په دا وخت کې ته و رب ته متوجه سې الله پاک پر دا باندې و تا ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د اوو شیانو زینت او معیار دا په اوو شیانو کې دی په هغو کې یو تېره جمعه تېر سولو چې د نعمت زیب و زینت دا په شکر کې دی او نن په بیان کې دا دی چې دویم هغه دا دی چې د مصیبت د مشکل د پریشانۍ معیار او زیب و زینت دا په صبر کې دی انسان پر یو حال نشي کېدلی پر انسان باندې ښه حال هم راځي او پر انسان باندې تکلیف او مشقت او پریشانی هم راځي په ښه حالت کې به انسان د الله پاک شکر ادا کوي شکر هم د جنت ذریعه ده او که پر انسان باندې مصیبت او تکلیف راشي له ناخوشګوارو حالاتو سره مخامخ سي په دا وخت کې به صبر کوي او صبر هم د جنت ذریعه او سبب دی علما کرام لیکي چې د الله پاک دوه قسمه صفات یوز قسم صفات ویل کیږي جمال دویم قسم صفات جلال وکم بنده ته چې د الله پاک جمال متوجه سي پر کم انسان باندې چې الله پاک جمال وارد کی هغه انسان زندگی هغه د خوشحالۍ او د راحت او د کامیابۍ ګرځي چې و خاوره ته لاس ور واچي هغه یې سونه شي ورته د ذلت په نقشو کې الله پاک د ده دپاره د عزت لاره خلاصه کړي په هر قید او بند کې هر مشکل او مصیبت کې په هره تنګي او پریشانی کې الله پاک د کامیابۍ لارې ور خلاصوي وکم بنده ته چې د الله پاک هغه جمال متوجه سي پر یو بنده باندې د الله پاک جمال وارد سي او پر کم انسان باندې پر کم مؤمن باندې چې د الله پاک جلال وارد سي و دا بنده ته د الله پاک جلال متوجه سي انسان له پریشانی سره مخامخ کیږي سونا ورته خاوري سي د کامیابۍ په نقشه کې ناکامه کیږي د عزت په نقشو کې له ضلالت سره مخامخ سي له پریشانی او له تنګۍ سره مخامخ کیږي د انسان جمال و انسان ته چې د الله پاک جمال متوجه سي پر انسان باندې ښه حالت راځي یو بنده ته چې د الله پاک جلال متوجه سي پر دې بنده باندې د الله پاک جلال وارد سي انسان له مشکلاتو له مصیبتو سره مخامخ کیږي لیکن په دا وخت کې به دی څه کوي
دی به صبر کوي او د صبر ډېره غټه درجه ده. په یو روایت کې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو شپه موږ ناستلو، چراغ مړ سو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې انا لله و انا الیه راجعون. علما ورته ویل یا رسول الله دا هم دونه پریشاني ده چې ته انا لله و انا الیه راجعون پر وایه. چراغ دی مړ سو، بیرته بیا ولګو. وی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل هر هغه داسې عمل چې تا پریشانه کړي او ته پر هغه باندې انا لله و انا الیه راجعون ووایې، صبر پر وکړې، په دا وخت کې ته و رب ته متوجه سې، الله پاک پر دا باندې و تا ته اجر او ثواب درکوي. د مؤمن یو عمل هم له عبادت ته خالی نشي کېدلی که په ښه حالت کې چې د الله پاک شکر ادا کوي نو پر شکر باندې هم الله پاک و ده ته ثواب او اجر ورکوي، او که پر انسان باندې مشکل او پریشانی راشي او دی په دغه وخت کې صبر کوي، پر دا صبر باندې الله پاک و ده ته اجر او ثواب ورکوي.